السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ ویاستئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د لوبغاړو د معرفي خپرونې په لړۍ کې درسره نن د سید شیرزاد په اړه معلومات. د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی سید شیرزاد وپېژنئ. بشپړ نوم یې سید احمد شیرزاد دی. د 1994 کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې د نړۍ د سترګې پرانیستې دي. شیرزاد کیڼلاسی نیمه چټک توپ اچوونکی دی. کورنی کرکټ. شیرزاد د 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د 2011 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په لوبو کې چې په انګلند کې ترسره کېده د افغان ځوانانو د لوبډلې برخه و. هغه شلوریزه کرکټ ته د افغان چیتاس لوبډلې لپاره د فیصل آباد بانک په شلوریزه کپ کې د راولپنډۍ رامز پر خلاف راستون شو. په همدغه سیالۍ کې 2 وکټې ترلاسه کړې. نوموړي خپل لیست ا کرکټ د 2013 کال غازي امان الله خان د ورځنیو سیالیو پر مهال د بوس زون په ګټه فیل کړو. په همدغه سیالیو کې د بوس لپاره مخکښ وکټ اخیستونکی و. په شپږ لوبو کې 12 وکټې ترلاسه کړې. تجارتي کرکټ د 2013 کال په سپټمبر کې هغه د لومړي پړاو افغانستان پریمیر لیګ یعنی اف ال لپاره د کندهار په لوبډله کې غوره سو او دلته هم د خپلې لوبډلې لپاره په 14 وکټو مخکښ توپ اچوونکی و. نړیوال کرکټ. نوموړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره خپله لومړۍ نړیواله شلوریزه لوبه د 2015 کال د نومبر پر 29مه نیټه د عمان خلاف ترسره کړې. د 2013 کال په می کې هغه د هند خلاف د افغانستان لومړۍ او تاریخي لوبې ته په افغان لوبډله کې غوره شو خو ونه لوبېد. د 2013 کال په جولای کې هغه د ایرلند خلاف د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ته غوره شو لیکن ونه لوبول شو. د 2013 کال په سپټمبر کې هغه د اسیا جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې شامل شو خو بیا هم ورته د تیر په څیر د لوبېدلو چانس ورنه کول شو. د 2019 کال په فبروري کې هغه یو ځل بیا د ایرلند خلاف د نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ ته چې په هند کې ترسره کېده او کوربتوب افغانستان کې غوره شو. همدلته د 2019 کال د میاشت او همدلته د 2019 کال د مارچ پر 2مه د ایرلند خلاف لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه ترسره کړه او تر دې لوبې وروسته هغه د ایرلند خلاف ترسره کېدونکي ټیسټ لړۍ ته هم غوره شو خو هلته د لوبېدو موقع ترلاسه نه کړه. د 2019 کال د جون پر 20مه هغه د ورځنیو لوبو نړیوال جام ته د افتاولم ځایناستی اعلان شو. د 2019 کال په اگست کې هغه هم د دریم ځل او د افغانستان د درېمې ټیسټ سیالۍ لپاره د بنگلاديش خلاف افغان لوبډلې ته غوره شو خو د لوبېدو موقع یې ترلاسه نه کړه. یو ورځنۍ لوبې. سید شیرزاد د افغانستان لپاره 2 ورځنۍ لوبې ترسره کړې خو یوې هغې کې لوبېدلې چې یوه وکټ یې پکې ترلاسه کړې. شلوریزې لوبې. نوموړي د افغانستان لپاره 4 نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې یادو لوبو کې 4 وکټې ترلاسه کړې. په یو اور کې د منډو ورکولو اوسط څه باندې او دی او په یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 14 منډو په ورکولو سره د 3 لوبغاړو سوځول دي. فرست کلاس لوبې. د احمد په 15 فرست کلاس لوبو کې توپ اچونه ترسره کړې چې 9 وکټې پکې ترلاسه کړې. د منډو ورکولو اوسط 4 دی. یوه لوبه کې ښه توپ اچونه د 15 منډو په ورکړې سره د 6 لوبغاړي سوځول دي. لیست ا لوبې. ځوان چټک توپ اچوونکی سید احمد 15 لیست ا لوبې ترسره کړې چې 6 وکټې پکې ترلاسه کړې دي. د منډو ورکولو اوسط په اور کې 15 دی. دا ثابته شوې ده چې د افغانستان رو توپ اچونه د نړۍ په سطحه لغوره توپ اچونې څخه ده خو د افغانستان چټک توپ اچونه د نورو هیوادونو غوندې نه ده ځلېدلې. افغانستان څو ځله ښه چټک توپ اچوونکي موندلي خو د لوبډلې سره د بېلابېلو لاملونو له مخې پرله پسې نه دي پاتې شوي. دا مهال افغان کرکټ بورډ خورا ځوان او پیاوړي چټک توپ اچوونکي موندلي چې په هغوی کې یو نوم د سید احمد شیرزاد دی چې دا مهال ورته د بورډ پام د ډېر وخت وروسته اوښتې. نوموړی د خپل توپ اچونې پر مهال فشار نه اخلي. د توپ اچونې پر مهال د با سرعته ښه او ماهره ډول تغییر کولی شي او تر څنګ د توپ اچونې پر مهال نور مهارت